حسن بصری رحمت الله علیه لوی محدث دی او نیک سړی دی. یو سړی ولا راغی وی صاحب بچی مې نشتا، وی استغفار وایه. پر دې حدیث ته معلومه او آیت نه معلومه استغفار وایه. استغفر الله الذي لا اله الا هو. ځکه دا یو ټینشن پریشانی ده او رسول الله مبارک فرمایي چې استغفار به پریشانی ختمېږي. بل سړی راغی وی غریب یم قرضدار یم استغفار وایه. بل سړی راغی وی صاحب زمونږ علاقه کې باران بند دی، باران نه کېږي، وی استغفار وایه. بل سړی راغی وی صاحب څوک مې عزت نه کوي، هر سړی راپسې خبرې کوي، بې عزتي مې کوي، وی استغفار وایه. خو چې یو څوک راتلل استغفار، نو یو شاګرد ورته وی صاحب بل دم در دی او که دا یو دې زده کړی دی، بل دم دې زده دی که دا یو دې زده دی، بس خو چې څوک راځي استغفار وایه. او ته څه وایي؟ وی قرآن شریف کې الله اوه وعدو ته اشاره کړې، اوه خبرې الله وایي فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. الله نه استغفار وایا، معافي غواړه، بخښنه غواړه. الله وایي زه غفار بخون کې ګناه درته معاف کوم. نو یوه شوه فقلت استغفروا ربکم. الله دا یو پیغمبر حکایت کوي، هغه ته وایي انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. په شیبو شیبو باران به در باندې الله ووري. باران نه کېږي وایه په شیبو شیبو باران. ویمددکم باموال، فقیر مال به خدای زیاد کی، و بنین زامن زوینه زامن به خدای در کی، و یجعل لکم جنات باغونه به خدای در کی، باغ هم نه، و یجعل لکم انهارا دومره ځمکه در کی چې نهرونه به پکې چلیږي. ما لکم لا ترجون لله وقارا. وی دا خدای نه عزت ولې نه غواړئ؟ څه مطلب؟ چې د استغفار وایه عزت به هم دله درکمه، بې عزتې ورځې نه به دې مو ساتم. نو چې اووه وعدې الله کړي دي نو زه ولې خلکو ته دا دم ونه ښیم؟ استغفار به وایو ښه ټول ملګري نن نه پس دا به وظیفه کې انشاءالله العزیز. که رکوټ مختصر وایه و استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. استغفر الله ربي، ای زما ربا زه بخښنه غواړم د الله نه چې زما رب دی د هرې ګناه نه، و اتوب الیه زه ورته راجع توبه مو باسم. او که غټ استغفار وی نو استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم و اتوب الیه. دا وایه استغفر الله د الله نه بخښنه غواړم، الذي اغه الله لا اله الا هو چې شریک نه لري، نه په ذات کې نه په صفاتو کې نه په خاصو کارونو کې نه لري. الحي جمع دی، زه به مړه شم الله له مرګ نه راځي. القیوم ټول نظام یې لاس کې اخیستی دی، د ټول عالم اسمان نه پورته لاندې منځ کې دا ټول یې په دې لاس کې الله قایم کړی دی. دا الله پاک د په قبضه قدرت کې دی. و اتوب الیه، الله ته توبه مو باسم. د دې نه یو بل سید الاستغفار بل هم شته، خو هغه لږ اوږد دی او که وایي چې دا خو زما بیا یاد نه شو نو ما تېره جمعه درته ویلي یادېږي ښه، خو که تا لږه خواري وکړه د جومات امام صاحب ته ووایه، ما ته یو ټکي ووایه. نن به راته وایي استغفر الله استغفر الله، په تسبو یو سل که راته ووایه، بیا به راته دویم ټکي ووایي، درېیم به راته وایي، یو هفته کې 15 ورځې کې به راته مکمل یاد شي. که بیا وایي چې ما ته نه یادېږي صرف استغفر الله وایه. استغفر الله دا خو ټولو ته به یادېږي که نه؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا وایه. خو بهر کې زما وروڼو یادېږي یادې کې نو استغفار وایه. زمونږ د قادري مبارکې طریقې والا بزرګان وي 313 پیرې وایه، 314 کرته او 313 ولې یادوي؟ هغوی وي دا عادت لږ مبارک دی. ولې؟ په بدر کې چې کوم د رسول الله مبارک مجاهدینو هغه 314 په پیغمبرانو کې رسولان یو خاصه طبقه والا مرتبه والا خلق دی، هغه 313 دي 314. او کم چې د طالوت لښکر د جالوت د حملې دپاره ته او په دریاب پورې وته نو 314 ملګري هغه سره ګوره وي. دا عدد لږ مزیدار دی مبارک دی، نو 313 وایه. نو بهتره خدا ده چې دا 314 وي، او که داسې نی نو رسول الله مبارک وایي سل کرته وي، سل وایه. دا اویو نه زیات ویما نو دا اویو نه زیاتې وایه. نو انشاءالله نن نه پس به که خیر مونږ ټولو استغفار به وایو ښه. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. بس دا به خامخا دا چې څومره ستاسو زړه نه کېږي نو دا به وایه، په دې الله خوشحالېږي. دویمه یو خبره درته وکړم، مونږ وایو زمونږ د یو خبره عام مسلمانان په خوله کې ده چې ګناه دې وکړه په توبه معاف کېږي.
بس ګناه وکړه په توبه معاف کېږي. دا ټیک ده خبره، خو یو څیز دی چې هغه په توبه نه معاف کېږي. دوه قسمه ګناهونه دي چې هغه په توبه نه معاف کېږي. هغه دوه کم دي، یو د الله حق، لکه یو سړی مونځ نه دی کړی، د مونځونه نه دی کړی، دا په توبو نه معاف کېږي، دی به دې قضا کوي. روجې نه دي نیولې د رمضان فرض، دی به دې قضا کوي، په دې په توبو نه خلاصېږي. حج په فرض دی او حج یې نه دی کړی، دی په زرو توبو هم نه خلاصېږي، دی به په خپله حج ځي او که په خپله نه شي ته ځان په دې بل سړی دی ولېږي. قضاء الفوائد دین نه خلاصېږي. دا خو ډېره اسانه شوه، یو سړي به ټول عمر نمونځ کړی دی، نه روژه نیولې ده، نه حج کړی دی، ښه مالدار دی، او اخره کوي الله زما توبه، بس دا توتی شو جنت ته لاړ. نه 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 نه، دې ته د خدای قرض وي، دا به ورکوي، دا به لازما ورکوي. نو د منځونو متعلق خو د مارونو دا چل کوی چې تاسو انسان دی که تا نه څه منځونه قضوي او تلي ده نه، نو هر منځ سره یو یو راګرځوی، نو چې کال تیر شي نو د کال منځونه به دې راګرځولي، یا دوه دوه راګرځوی. او قضا مونځ صرف دوه درې وختونو کې نه کېږي، بار غیر وخت کې کېږي. یو د انور خطو وخت کې نه کېږي چې کوم محمر راخېږي، یو د انور پریوتو وخت کې نه کېږي چې کوم محمر پریوځي، یو زوال چې د انور په سر ودرېږي دې وخت کې نه کېږي. باقي هر ټیم قضا مونځ کولی شي. نو هر مونځ سره یو ته مخکې کوه، یو ته وروستو کوه. څلور رکعاته مازدیګر کې، نو مخکې څلور رکعاته یا اته رکعاته مخکې وکړه، ډېره بهتره ده، څلور او څلور. او چې راګرځی تا نه خو هیر دي چې دا کم مازدیګر په الله لومبې مازدیګر قضا کو، نو چې کم دی وکړه بل ورپسې لومبې شو که نه. لکه پلین کې خلک ولاړ دي، هغه لومبې دی، هغه د تی خوا کا بل لومبې شو، هغه د تی خوا کا بل لومبې شو، هغه د تی خوا کا بل لومبې شو. نو چې یو یو کې بل ورپسې لومبې کېږي، لومبې مازدیګر، لومبې ماسپښین قضا کوم. نو یو دا کوي. حج در باندې فرض دی، نو بخپله لاړ شه، نه بل څوک د ځان په ځای ولېږه. حج بدل که نه شي کولی، ګورې قادر نه، او که یو سړی قادر وي د بل نه کېږي. او روژه ده نو خیر دی، په اوړي کې نه شي کولی، جمعې کې قضا وکړه، څه خبره نشته. او یو پردی حق دا هم په توبه نه معاف کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي راغی، وی دا الله رسوله که زه د خدای په لار کې جهاد وکړم او مخ په مخ او زه شهید شم، ما به خدای جنت ته بوځي؟ وی او. چې دا سړی لاړه، وی دا سړی واپس کې، وی را واپس یې که ورته. وی تا څه وی؟ وی ما وی که زه د خدای په لار کې جهاد وکړم او مخ په مخ جنګېږم او زه مړ شم، نو ما به خدای وبخي. وی چې ته د خدای په لار کې جهاد وکړې که نه او مخ په مخ جنګېږې، تختې نه، تختېدل ګناه ده، او شهید شي الله به دې جنت درکړي. او یا نه یو منټ، شهید شي بالفرض، بیا دې خدای جمع دی بالفرض، او بیا د خدای لار کې جهاد شروع کې او د دشمن او د کافر په مقابله کې جنگيږي، او بیا شهید شي د دې ظالم کافر د لاسه مخ په مخ، او بیا د خدای بالفرض جمع دی کې، او بیا جنگيږي مخ په مخ، او بیا شهید شي. څو ځله شو؟ درې کرته. نو وی اله به جنت ته ځې چې که د دې ګوتې د بند عمره پر دې حق در باندې نشي تللی تر څو دې غلی نه. او الان قال جبريل، اوس وی جبريل لاغه ما ته دا خبره. نو پر دې مال دا نه معاف کېږي. پته دا ډېره اسانه خبره ده. پر دې جیب وا مال وا لړ شه حج لا او توتی برازه، ګناه به معاف کېږي. لکه مونږ د قضا که توبه وباسه، خیر دی، خدای به ګناه ده را قضا کول، الله به معاف کړي. چاته دې په بد نظر کتلی دی، توبه وباسه، خدای به دې معاف کړي. چاته دې په بد نظر لاس ور واچولی دی، یاره توبه وباسه، رب العالمین به دې معاف کړي. چا سره دې بغض کړی دی، توبه وباسه. حسد دې کړی دی، توبه وباسه، رب العالمین به دې معاف کړي. لیکن که دا پردی حق در باندې په غاړی، د هغې دوه صورت دي. یو دا چې ورشې معافي ته وغواړئ، ما معاف کړه، یو صورت. دویم صورت یې څه دی؟ ورکوله. او که دا دواړه دې ونه کړل، بیا به څه کېږي؟ بیا قیامت پر ورځ به خدای پاک تا ته وي ورکه، الله ما سره څه دي؟ به ټیک شو، مونږ د چل راځي. نو الله به تا نه نیکۍ اخلي، د هغې حق په برابروالي په هغې الله پوهېږي څومره نیکۍ کېږي، او هغه له ورکوي. او که چېرته ستا نیکۍ خلاصې شوې یا در سره نه وې، نو بیا به د هغه نه ګناه رالي په تا برابر کوي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو کو وی مفلس پیژنې غریب فقیر وی تاسو خو فقیر غریب هغه ته چې مال وسره ني وی دا لري مفلس هغه دی چې د قیامت پر ورځ سره ډېر زیات نه کوي منځونه صدقې روجي ذکرونه بلا شی خو پردي حقونه دي نو سنه کېته یو حق کې لاړ چې سبل کې تشتو قپا دي جو دوزخ ته روان شي دا به ګوره ډېر خیال ساته پردي حقوق مون خلک په نن ورګډ بس خو چې او یا د ضرورتو د پاره ګناه د خواهشاتو د پاره زما دوست سره موټر دی ما سره نشتا دله بدل پردي ډاکاوا موجه موټر پیدا زما غمرګره خواهشاتو کې لګیا دي اخی قیمتي جامع عمر او ابتاباد او لاور او چکرې او زه خو نشم کوله د ډاکاو کم سړی به مړ کم پیسې به دیواله ډاکا به کم پیسې به دیواله ما دا ټول جرم دی دا ګورې په توبو نه معاف کېږي ها د خدای رحم جدا دی که خدای رحم کوي بیا هغې کې خو ساړو شته دی نه لکه زموږ قانون کې یو سړی پانسي چې سیشن پانسي کې د اپیلو کې هائی کورټ اپیل خارج کی پانسی شو دی لاړ سپریم کورټ ته اپیلو کو هغه اپیل خارج کو پانسی شو دا غي د قانون خدا لري چې د پانسی کېږي خدا غي د پاسه یو بل شی مشته چې هغه ته رحم درخواست وای صدر پاکستان پریزیډنټ هغه ته رحم درخواست وکي چې معاف کا بادشاہ خو هغه کې معاف کوي اسه به سم بخلیش نو یو خدای رحم اخو جدا مسله ده که خدای رحم کوي خو جدا مسله ده خو دا قانون زه خبره ده چا کومه د قانون کومه لکه یو سړی یو کم سل کسانې وجلي چا ورته زه یې توبه وباسم معافي هل من توبه زما توبه به قبول شي یاره وی طلاق چا پلان کې دی کې مولوی صاحب دغه ته وای موږ بس پويګو مولوی صاحب لاله دا د بنی اسرائیل کس هغه ته وی نه یو کم سل مې صاحب وجلي دي ما به خدای وبخي ما په مې کې یو کم سل او لري که خدای دې تباہ او برباد تا به څنګه وبخي یو کم سل دې بخلي دي وجلي دي او تا به خدای وبخي وی نه مې بخي وینا به تر اوچته ګټه سي ورکه مولا صاحب زوی چې سل خو پوره شي کړه لاړ بیا ګرځې دا ما به خدای وبخي چا وته ویل که پلانتی کې لګي او مولوی صاحب دې ډېر خسړې دي هغه لکه څوک کم وردی وي توبه لوي کور دي هغه لکه چې څوک کم وردی توبه لوي کور دي د خدای بنده ورشه دغه مولا صاحب لورتله هغه سره خو چاړه تیر ورچاته وي دوزخ هغه لاړ شه وی خاوي او روان شو چې روان شو اکلی ته مرګ پر راغی دا رسول الله مبارک فرمایي د بخاری حدیث ته چې مرګ پر راغی او دو فرشتې رااله د ګناه فرشتې رااله سړی خو سلی وجلی ظالم بچی لګ نه دي ثابت مونږ باسو د ګناه چې په د ګناګار نه چې کوم د غضب فرشتې صوباسي الله دې مسد خدای دې مسد الته د رحم فرشتې رااله وسه کوي مونږ دې صوباسو مونږ وباسو نه سلک سړی وجلی دي مونږ به ځکه صوباسو هغه وی نه توبې روان دي توبه استر ان ندم توبه چلن استومانه جو توبه دا اوس په جګړه شي دواړه فرشته الله وتوي صبر وکي لازمکه کچ کې کدي ګناه والا لازمکه ته نږدې غضب والا رته صوباسي او کدا توبه والا لازمکه ته کم خواروان دي نږدې نو بیا رحم والا ته صوباسه نو هغه دي ګناه ته نږدې رحم والا نه لرو نو الله سره چلو کو ګوره د خدای رحم ته د یوې ځمکې ته وي تبا عدل لري شه د ګناه والا ته وي انه کو والا ته وي نږدې شه تقرا نږدې شه ورته نو هغه وتره نږدې کړه د بلې تل وی دا کچیو کې چې کچیو کاغه توبه والا ځمکې ته یو لیش نږدې وخاطه وی دا ساده تاسو نو دا خدای رحم دی اوس دا قانون نه دی ګوره په دوکا نشو دا څه شی دی دا د خدای رحم دی رحم کو چې بادشاہ رحم درخواست قبول کی چې ما دې معاف کو نو که سپریم کورټ 500 حکم هم کړي نو هغه اختیار شته نو رب العالمین له اختیار شته بیا که معاف کوي نو هغه چل ورزي الله کولی شي خدا ما چې کوم خبره ده تو دا کوم خبره دي دا د قانون سره تعلق لري نو دا قانون او قاعده دا چې پر دې حق پاک توبه نه بخلی کېږي موږ به توبه وباسو عام ګناهونه ما د توبه به معاف شي او پر دې حقونه به ورکه به په دې ته نه خلاصيږي او یا به د زړه د اخلاص نه معافي غواړي چې هغه دې معاف کړي زمارونو
خدای پاک دې موږ لا توبې توفیق راکړي. یا الله زموږ ګناهونه معاف کړي. یو خبره مې یېره شوه، زموږ د دې کلي دا نیان وروڼه ما له راغلل، یو هم سوال جواب راولېږه، بل هم راولېږه. اوس راته ده وایي چې ما ته راغونډ شوي وی یاره مونږ دا ګیره کې دا بل شان ګیره نن سبا خلک پرېږدي. څه ورته وایي؟ دا څه مړه نخرې شروع کړې، فرنچ ورته وایي که څه شی دی. دا فرنچ ګیره د فرعون وګورئ، دا هغه زمانې نه دا فرانسیسیان اوس هم هغسې پرېږدي. فرعون ما ولیده، د فرعون مخکنی دلته په دې زنه باندې داسې اوږده غوندې وه او دلته کې څه ټک ټوک، نو دا فرنچ ګیرې دي څوک په یعنې زه حیران په دې ما دا کشر کول ته وایم بچي مې دي کشران مې دي، زما په دې خبرو مه خفه کېږئ. دا چې کوم څومره کشران کول دي، خشتاله کان دي، دینداره یې بچیان یې، نو زما خبره ومنئ، د پیغمبر سنتو پورې ټوکې مه کوئ، مهرباني وکړئ مه کوئ، پتلون پورې ټوکې وکړئ، ټی پورې ټوکې وکړئ، انګریزو ویښتو پورې خنداګانې وکړئ، خو د خدای خاطر وکړئ، د پیغمبر سنتو پورې ټوکې مه کوئ. مه کوئ نخرې پیغمبر پورې، رو به هم نیسي سبا کوئ. بیا قبر کې به سنگ تپوس کېږي تا نه، قیامت پر ورځ به مخ سنگ لګې. خدای خاطر وکړئ بچو، د پیغمبر په سنتو پورې نخرې مه کوئ. ګورئ الله ډېر خفه کېږي په پیغمبر، دنیا کې مهلت درکړه داسې به دې راونیسي چې په چل به یې نه پوهېږي. نو زما دا خبرې چې اوري خفه کېږي دی نه، ځکه نن سبا خو چې مونږ داسې خبرې وکړو چې هغه د چا بس باندې سمه پېټ را نه شي، بیا کنځل کوي په مولیانو، بس په چا چې فټ را نه شي بیا کنځل کوي. نو مونږ خو د خیر خبرې چاته کوو، ماله پکې څه زما خو د نیتوب دکان نشته، زه خو ستاسو دپاره وایم، زمونږ خوړه تاسو سره خلاص شو. زه خو پکې د سیاست خبر هم تاسو ته دې وخت کې نه کوم چې هغه دا دي زه خو د خدای د رضا خبره درته کوم. نو مهرباني وکړئ دغه ګیرې دا مه کوئ. یا ښکلې مزېداره سوچه شته ښکلې ګیره پرېږدی، په هغې انسان ښه ښکاري. نو ته ایله بیله نخرې په داسې شکل کې چا ځان له دلته پټۍ جوړه کړي، چا دا بل شان ځان له پټۍ جوړه کړي، مړه شیطان در پورې خلک خندی، د سږې په دې ښه نه ښکاري. یو زنانه ورته وایم چې د خدای خاطر وکړې غټ غټ ټوکونه یې پرېښي، نن سبا د جینکو غټ غټ ټوکونه پرېښي دي، دا خو د بیزوګانو شکل یې دنه جوړ کړی دی. د څه کوئ تاسو ځان هم بیزوګانې جوړې کړي دي، او دا زما جینکې خویند نورې ملګرې دا پرېږده منګل پر ملګرو دې تندر راوغورځوه. د بیبي عایشې نقشه ځان کې جوړه کړه، د بیبي فاطمې نقشه جوړه کړه، مرګ ژوند لري، د خدای نیکبخت دی، لاندې به پکې اوبه نه وردي، بر اودس کېږي او نه برید مهرباني. نو جینکو نن سبا اوږده اوږده نوکان پرېښې وي او د سړو په شان ویښته سټایل یې جوړ کړي، او هلکانو د ښځو په شان. تا ولې داسې خلک کوي؟ په دې رسول الله مرک لعنت ویلې دی په د هلکانو په د جینکو. نو چې پیغمبر در باندې لعنت وي، د خدای نیکبخته ښه د روز به کوم ځای ومونې؟ څومره جوماتونه لري په مخ د ځمکه. نو په 2005 او 2006 کې اقوام متحده یو سروې کړی وه، نو هغې وی چې په ټوله دنیا کې 1,75,00,000 عبادت خانې دي، 1,75,00,000. دا د 2006 سروې ده د دوی، او په دې 1,75,00,000 کې دا به قول د هغوی 50,000 د عیسایانو ګرجې دي پکې، 50,000، او په هغې کې 18,000 مندرونه دي، 18,000 پکې وي مندره دي د هندوانو مندرونه، او په هغې کې 15 لکه د دې باقي قومونو لکه فارسیان شو، یهودیان شو، مجوسیان شو، د هغې عبادت خانې. نو 50 لک د عیسایانو عبادت خانې، 18 لک د هندوانو مندرونه، او 15 لکه د دې باقي قومونو، او د مسلمانانو جوماتونه پکې 1,02 لکه دي. دا د هغوی د 2006 سروې ده. لیکن هغه وخت سره چې ما دا ارټیکل وکته، نو ما وی دا خبره درسته نه ده. تاسو هغه جوماتونه شمیرلی دي چې کوم په غټو غټو ښارونو کې دي، د عیسایانو دا خو ټیک ته، ځکه د هغوی چې څومره عبادت خانې دي هغه رجسټر دي، هغه د هغوی پوپ ته معلومې دي چې زموږ څونه عبادت خانې دي. عیسایان که په یو بانډه کې هم ځان له یو ګرجه جوړه کړي او چرچ جوړ کړي، نو دا به خامخا هغوی سره کنیکټ وي، او هغوی ته پته وي چې زموږ پلانکي ځای کې او پلانکي ځای کې مخصوص دی. د هندوانو مندرونه به هم ټیکي، لیکن د مسلمان شمیر دی غلط خولی دی. اقوام متحده خو غرونو ته نه دي تللی، بانډو ته نه دي تللی، میرو ته نه دي تللی، شولګرو ته نه دي تللی، دی خو غټ غټ ښارونه کتلی دي. او د خدای فضل دی چې زمونږ کم ځای کې د غر په ویښ کې او د غر په څوکه کې 4 کوره او 10 کوره کلی دی، نو جومات ورسره آباد دی.
دا د خدای فضل او کرم. په شولګرو کې یو سړي ځان له یو کور جوړ کړی دی، نو که د امام وسې نه کېږي خو راکوټې چبوتره جوماتګي پکې جوړ کړی دی. نو الحمدلله زمونږ جوماتونه دا ډېر زیات دي، لږ نه دي. او دا دې تاسو ته معلومه چې زمونږ هر یو جومات د دین مدرسه ده. ګورئ تاسو په دې مانځو کې وګورئ داسې جومات بني چې د قرآن شریف درس پکې نه کېږي. سو چا کې به سار کېږي، چا کې به مازدیګر کېږي، چا کې به د حفظ درس کېږي، چا کې به د ناظرې درس کېږي. چېر اسم پکې نه خو ماشومانو ته پکې الف زبر او با زبر با خو هر جومات کې ښودلی کېږي. نو د خدای فضل دی په دنیا کې نن د دین د مدرسو نه زیاتې مدرسې نشته دی. دا د خدای فضل. او زه به تاسو ته یو ډېر عجیبه خبره وکړم چې بیا په ټوله دنیا کې د پاکستان نه غټ غټ د مسلمانانو حکومتونه شته. تاسو ته پته ده د رقبې په لحاظ هم غټ شته او د آبادۍ په لحاظ هم د پاکستان نه غټ ملکونه شته. لیکن په پاکستان کې چې څومره دیني مدرسې دي دا په ټوله دنیا کې په بل ملک کې نشته. دا د خدای فضل. او بل به درته ووایم یو وخت کې په افریقا کې په نایجیریا کې حافظان د قرآن شریف زیات و او نن پاکستان د حافظانو په بنیاد په فرسټ نمبر کې دی. نن په پاکستان کې دومره حافظان دي چې په ټوله دنیا کې مسلمان ملک کې دومره حافظان نشته. رونو دا د دې حافظانو برکت، دا د دې مدرسو برکت، دا ستاسو مینه د دین سره او دا چې کوم معذوره زما مخکې ناست دي دا د دې معذورو برکت. قسم دی خدای چې د دین کار چا نه اخلي. سوال دا کوي دا پیسه هم ښه شی بغیر پیسې کار نه کوي، دا بنیادی خبره ده. لیکن د خدای نه دا سوال کوي چې خدای ما را دین دپاره قبول کړي، او دا سوال کوي چې الله زما پیسه را دین دپاره قبوله کړي. دا بنیادی خبره ده. که ډېره پیسه در سره او ته ته آخرت ته لاړ شي او در نه پاتې شوه څه پې، لیکن چې لږه پیسه در سره او د خدای په لار کې دې ولګوله او ته ته آخرت ته لاړې نو ستا نه مخکې به دا پیسه هلته ستا استقبال کوي. دا ښه خبره خدا شوه. اکثر د سرمایهدار خلک مونږ به څه سرمایهدار یو، تاسو به څه یې؟ مونږ خو هغه د پښتنو خبره وخروس کړو ده. تاسو د پنجاب او دا غټ غټ کارخانهدار درته ویم. ما یو سړي سره یو ځای کې ملاقات وشو، نو ما ته چا وی چې دا ډېر نیک سړی دی او ډېر ښه سړی دی. واقعي ښه سړی و. نو ما ته کوم ځای پاتې کېږي؟ نو ما ته وخندل، وایي چې زما پته نه لګي. مې څه معنا په دې پوه نه شوم. وی زه خو یو ورځ دوبۍ کې یم او یو ورځ په انګلینډ کې یم او یو ورځ په فرانس کې یم یو ورځ پاکستان کې، ټوله ورځ مې په سفر کې تېرېږي. نو ما تبلیغ کې بس رنګ یې وواو. وی نه چې کاروبار مې دی او کاروبارونو سره په منډو ترړو سره یم. نو ما ورته وی ته په دې فخر کې دا ستا د فخر خبره نه ده. قسم په خدای مسلمان له چې رب العالمین اسلام کې کم برکت ښودی دی دا په بل شي کې نشته. چې یو سړی ټول عمر د بچو نه باري دا خوند نه کوي. خوند دا کوي چې باباجي نیکه کور ته رادن نشي او ماشوم ورته رامنډې کړي ورته وي بابا. قسم په خدای که د بابا نه د مینې لفظ بل شته دی، شته دی لکه. او یا په کټ کې درته روخیږي او پروفیسر صاحب خادم شاه صاحب محترم ته نوسې روخیږي او په کمیس ورته متیازې وکړي. قسم دی که د دې نه د عزت خبره بله شته دی. مسلمان له خدای دا ورکړی. نو دا فخر نه دی. فخر دا دی چې ستا پیسه په جوماتو لګي، ستا پیسه په مدرسو لګي. او دا ولې رسول الله مبارک چې کله مدینه شریفې ته هجرت یوس دا واوره، نو په مدینه منوره کې قبا ورته وایي، عوالی ورته وایي. هلته نبی علیه السلام یو 24 دن یا 14 ورځې تېرې کړې. نو چې څنګه هلته ورسېد نو حضور پاک وفرمایل وی دلته یو جومات جوړول پکار دی. جومات جوړو. زه اکثر ویم زمونږ خلک ډېر بدقسمته دی. 50 جیرب او 100 جیرب ځمکه کې به پلاټیشن وکړي او نقشې والا به راولي او لارې به پکې وباسي، کورونه به پکې جوړ کړي، هغې له به نقشه جوړه کړي، پارک به پکې نقشه کې راولي، ډسپنسري به په نقشه کې راولي، لیکن د خدای کور به نقشه کې نه. 10 جیرب ځمکه به دی به په پلاټونو خرڅه کړي، 15 مرلې جومات له نه ورکوي. هلکه چې دا 20 جیرب ځمکه دې خرڅه کړه په پلاټونو
او دا 15 مرلې کم دی دا بچو شو دا 15 خو خدای له ورکه کړ دا زمونږ بدقسمتي ده نو بیا صاحب د جومات دپاره بیا خلک ګرځي چندې غواړي نو ښکاری به ګرځي په دې لارو کوڅو کې او په بازارونو کې او سوزکې به ګرځي او چغې به وي خدای مو بخا او چنده راوړی جومات جوړه دا د خندا خبره ده چرته به هندو نه ګوري چې هغه د خپل مندر دپاره ښکاری ګرځولی ده چېرته به یهودي نه ګوري چې هغه د خپل عبادتخانې دپاره ښکاری ګرځولی ده چرته به عیسائی نه ګوري چې هغه د خپل چرچ دپاره ښکاری ګرځولی ده ما سوا د مسلمان نه دا زمونږ کمزورتیا ده او ښکاری به ګرځي او په سوزکو کې به ګرځي او په لارو کوڅو کې به ولاړي او خلک به یې تنګ کړي چنده راکې چنده راکې هلکه چې ځان له واده کې او زوی له واده کې او په لکونو روپۍ لګې نو د خدای کور باندې مو لګوه کړه دا زمونږ کمزورتیا ده زمارونو نو چې کله حضور پاک وفرمایل وی دلته یو جومات جوړول غواړي نو یو صحابي حضرت کلثوم ابن هدم رضی الله تعالی عنه هغه فورا وی صاحب دا زما ځمکه ده چې څومره پکې لګې ولګوه جومات کې دا زما ځمکه ده څومره هوښیار صحابي دی په هغه ځای کې حضور پاک جومات جوړ کو او داسې جومات یې جوړ کو چې الله په قرآن شریف کې صفت کوي د دې جومات به زه صفت وکړم مولانا صاحب به صفت وکړي قاری صاحب به صفت وکړي نه د هغې صفت رب العالمین کوي لمسجد اسس على التقوى من اول یوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرین د حضور پاک د هجرت نه پس ړومبي جومات چې د الله د رضا دپاره او د تقوا په بنیاد جوړ شوی دی هغه مسجد قبا دی او د هغه خلک هم صفت کو وی دی کې داسې خلک دي چې د هغې پاکي خوښه ده او د الله هم هغه خلک خوښ دي چې کوم پاک دي الله صفت وکړو او الله ول یو انعام ورکړو چې کوم سړی من تطهر فی بیته ثم اتی مسجد قبا فصلی فیه رکعتین چې کوم انسان په خپل کور کې دی ځان جوړ کړي او 10 برابر کړي او بیا مسجد قبا ته لاړ او دې پکې 2 رکعاته لمونځ وکړي ثواب یې دومره دی لکه چې ده د بیت الله په خوا کې عمره کړي دا منقبت خدای ورک او خدمت پکې چا کړی دی قسم په خدای د دواړو جهانو مبارک سردار په خپله د جومات اهمیت د دې نه معلوم کې کچه خښتې به وې ابې راواغېښتې هغې یې له جوړولې نو چې نبي علیه السلام به خښته راواغېښته نو صحابو به ورمنډې کړې او به یې ترې واغېښته نه د الله رسوله ته به خښتې له ګوتې نه وړې موږ به کوو او ته خو میلمې اوس ته مکې نه رالې نو خښته به یې ترې واغېښته نو حضور پاک به بله خښته راواغېښته نو هغې به ته یې هغه واغېښته نو بله به یې راواغېښته وی ولې ستاسو ثواب ته شوق کېږي او زما نه کېږي نو جومات هغه ځای دی چې د دواړو جهانو مبارک سردار په خپله پکې خدمت کړی دې ته جومات وایي نو څونه فایده را کم صحابي چې په مسجد قبا له ځمکه ورکړې ده د هغې زمانې نه اوسه پورې څونه منځونه پکې کېږي د کال پکې په لکونه منځونه کېږي حج کې 40 45 50 لاک خلک لاړ شي او دا هر یو پکې 2 رکعاته نه کوي 10 رکعاته 8 رکعاته 6 رکعاته منځونه کوي ادې نه څونه جوړېږي په روژه کې څونه خلک د دې خلکو چې څومره ثوابونه کېږي د دې برابر ثواب به د هغه صحابي کېږي چې چا ورته ځمکه وقف کړې او بیا چې حضور پاک راغی مدینې منورې ته نو په مدینه شریفه کې د ابو ایوب انصاري رضی الله عنه په کور کې دیره شو نو هلته مړومبې وی جومات جوړو د خپل کور د بل کور نه مخکې وی جومات جوړو نو دا اوس چې کوم ځای مسجد نبوي دی داسې زړې کنډرې به پکې روانې او د کجورو زاړه بوټي و پکې او زړې زمانې د مشرکانو یو څو سلي و پې قبرونه نو حضور پاک وی دا جومات که په پیسو خرڅوی دا ځای به مونږ په بیه والو او جومات به پکې جوړ کړو نو هغه د یو 2 یتیمانانو ماشومانو نو ترې وی بالکل دا خیراتی د جومات دپاره دی نو حضور پاک وفرمایل نه بې پیسو یې نالو ځکه د یتیمانانو ماشومانو مال دی نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خپل جیب نه 10 روپۍ ورکړې او په هغې باندې هغه جومات واغېست ګوره حضرت ابوبکر څومره قیمتي شو هغه جومات کې یو منځ یو په 1000 یا په 50,000 حسابېږي 50,000 نو څونه خلک پکې منځونه کوي د یو منځ 50,000 قیمت شو
او تر حضور پاک زمانه نه اوسه پورې پکې څونه خلک کوي دا ټول چې را یو ځای کې تر قیامته پورې چې څونه کېږي دا به نه کمیږي ردې خلکو ردې برابر ثواب به د حضرت ابوبکر په تله کې اچولی کېږي. جومات خو ډېر قیمتي شی دی. هوښیار سړی به چې جومات له ځای والی هوښیار سړی به چې هغه جومات جوړ کړي دا سودا ډېره قیمتي ده او په هغې کې حضور پاک خدمت کړی. کله چې د نبی علیه السلام زمانه وه نو په ړومبو زمانه کې بره چت د کجورو د سانګو بره پې لنټر منټر یا سیمټ هغه زمانه کې ونه او نه پې د پاسه لرګې و بس د پاسه پې برګې مرګې وې لاړې او د کجورو سانګې وې نو چې باران به وشو سسېده به. بیا د حضرت ابوبکر صدیق زمانه کې هم هغسې و. نو د حضرت عمر صاحب زمانه کې د قبلې طرف ته یو 2 صفه جومات یې کولاو او بره چت باندې ولا خټه واچوله چې سسیږي نه. خو چې کله د حضرت عثمان رضی الله عنه زمانه شوه نو هغه جومات اوس پړده او یو طرف ته بل طرف ته پکې اضافې موکړلې ځمکه یې زیاته کړه او هغه ورته کاڼي د برمان یې ولا لرګې راوړه. اوس چې دا کم برما علاقه ده د دې نه ولا د ساګوان لرګې ورته وي ساج ورته وي عربی کې د هغې نه قیمتي لرګې بل نشته. دا دغه والا وی چې د ساګوان لرګې که 100 کالم په اوبو کې پروت دا به نه خرابېږي. نو د ساګوان لرګې ولا راوړو په بیړو کې دریابي او په اوښانو باندې او کاڼي ولا د اټلي نه راوړل او یو کاڼي ولا یوه ستنه کړه او په هغې یې نقش و نګار وکړه او په ګټو باندې دیوالونه راوخېجول او بره چت مکمل د لرګو د تختو نه جوړ کړه او غټې غټې ستنې یو ستن د کاڼیو دروله غیر قیمتي جومات یې جوړ کړ. نو خلکو پکې خبرې شروع کړې. خبرې خو هر څوک کوي د بیت المال پیسې دي په جومات یې لګوي او اسراف کوي. نو حضرت عمر صاحب په منبر کېناست او خلک یې راغونډ کړل. وی زه خبرېږم چې تاسو زما متعلق خبرې کوئ چې په جومات یې پیسې ولګولې او بیت المال یې خالي کړه. وی واورئ مسلمانانو وی چې دا ما څومره پیسې په دې جومات لګولې دي د الله په ذات مې د قسم یې کدی کې 1 روپۍ د بیت المال شته دا ټولې ما د خپل جیب نه لګولې دي. او که تاسو وایې چې د حضور پاک زمانه کې جومات کچو د پوخ کړل دا خو یې خو ونه کړل نو هغه زمانه کې د خلکو کورونه هم کچو نو که جومات کچو نو بدي نه ښکارېده. اوس خلکو کورونه پاخه کړل نو چې د خلکو کور پوخ او د خدای کور کچی نو دا مناسبه ده. او هغه زمانه کې خلک کمو اوس د بار نه وفدونه راځي ډېر زیات او څوک کافر راځي او څوک مسلمانان راځي او چې کافر راشي دلته مسلمانان شي نو چې جومات کچو د خلکو به موږ پورې نه خندل نو موږ د خدای د رضا دپاره دا وکړو. نو هغه عثمان صاحب ډېر خشته جوړ کړی. بیا د هغې نه پس په زمانې بدلېدې اوس هم موجوده چې کوم د حضور پاک د زمانې جومات دی دا د ترکو بادشاه جوړ کړی او بیا سعودي حکومت په ډېر خشته جومات جوړ کړی دی. په یو وخت پکې د هغوی دغه مطابق د کچ مطابق حالانکه هغوی زیات د حساب کړی دی 12 لاکه خلک پکې په یو وخت منځ کولی شي او بره یې پې خشته ګمبتونه جوړ کړي دي. هغه ګمبت ریموټ کنټرول سره تعلق لري چې کله سحر شي نو بس کولوي کې د شپې کولوي بره چت ښکاري او چې کله ګرمي شي نو بیا هغه راشي او هغه ځای پې بند شي. خشته قالینونه او ټول ایر کنډیشن چې سړی پکې ناست وي بنده پکې یخني کېږي دومره مزیدار جومات یې جوړ کړی او ګیر چاپېره یې پکې چترۍ لګولې دي چې هغه کله نور شي یا باران شي نو چترۍ خوري شي نو لاندې ته ښه مزیدار بس خلک ناست دي او چې کله نور ختم شي نو چترۍ راغونډې شي او دغسې مناره ته جوړه شي. د دنیا پیسې پې لګولې دي او خوند هم کوي. خشته جومات چې بنده جوړ کړي په هغې کې مونځ خوند کوي. ښکلي کتاب چې بنده ګوري نو په هغې کې سړي له مطالعه خوند ورکوي. نو زمارونو بنیاد دا 2م جومات دی د مسلمانانو مسجد نبوي چې په ټوله دنیا کې 2م نمبر غټ جومات. 3م نمبر غټ جومات کوم یو دی دا د بیت المقدس جومات دا په 80 جربو کې جوړ شوی دی. دا حضرت ابراهیم علیه السلام او دا هغه زوی اسحاق علیه السلام جوړ کړی. بیا حضرت سلیمان علیه السلام جوړ کړ خو سلیمان علیه السلام ډېر ناشنا جوړ کړ. هغه په پیریانو او په دیوانو د دریاب د ویښ نه ونه ملغلرې او کاڼي ریستي
او د هغې نقشې پکې لګولې ډېر قیمتي. بیا روان شوی او بیا وروستو سلطان صلاح الدین ایوبي جوړ کړی. اوس هم د هغې ټیلونه چې کوم لګېدلي دي په دیوالونو باندې کم ټیل دي، نو چې مخامخ ورته ګورې نو ته به نه پوهېږې، خو چې پترس ورته ګورې نو تا ته به د سلطان صلاح الدین ایوبي نقشه پکې ښکاري. او چې کوم محراب دی نو د کجورې د یو ستن نه جوړ شوی دی محراب، او ټانکه او پیون پکې نشته، داسې قیمتي. لیکن د بدقسمتۍ نه اوس د یهودیانو په قبضه کې دی. نیم کې دیوال والی دی، نیم د هغې عبادت خانه ده د یهودیانو او نیم مسلمانانو ته پرېښی دی. نو په ګیټ باندې هغه ګیټ سی هغه خلک چې په چک کوي هغه ولاړ دی، او پولیس او پونجان د یهودیانو ولاړ دي. ستا د جومات په ګیټ، د بیت المقدس په ګیټ، نو چې څوک یې خوښ وي جومات ته یې پرېږدي، او چې څوک یې نه خوښ نو نه یې پرېږدي. هغه جومات زموږ نه ولې لاړ؟ قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. تر څو چې ته خپل حال بدل نه کړې نو خدای دې نه بدلی. دی د پښتو معنا ده.